د التوبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين د براءت اعلان دی د الله او د هغه پیغمبر له خوا هغه مشرکانو ته چې له هغه سره تاسو تړون کړی فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نو تاسو د ځمکې پر سر 4 میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسو د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټول خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي اوس که تاسو توبه وباسئ نو همدا ستاسو لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسو د الله بېوسي کوونکي نه یاست او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم نو کله چې حرام میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ او هغوی ونیسئ او ایثار کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کښېنئ نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې کړئ الله بخښونکی او رحم کوونکی دی وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیاتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو چې دوی وکړل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او هم د دوی تیری کوونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُم يَنتَهُونَ. او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو. تاسې له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یې. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګېږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي
الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا تاسو دا غنل د چې هم داسې به پریښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسو نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست ونه نیو. تاسو چې څه کوي الله ورڅخه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل د کفر شاهدي وهي. د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغوی د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویریږي. له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاجیانو ته اوبو ورکول او د مسجد حرام مجاوری کول د هغه چاله کار سره برابر ګڼل دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لار کې جهاد وکړ؟ د الله په وړاندې خدای دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ. همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او د اسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك
هم الظالمون. اے مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسئ که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي همغوی به ظالمان وي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه ستاسې زمن ستاسې ورونه ستاسې میرمنې ستاسې خپلوان ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږئ او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راولي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدین مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازله کړه او هغه لښکرې راکوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربکي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګیږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او څه چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلو څخه راباسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل. دوی له کومې خوا غولي؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نو ورکړ شوی. هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته. پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپل پوکیو سره مړه کړي خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی. که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسی کړي. که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاتره علماو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسو د خپل ځانونو لپاره غونډه کړې و، واخلئ اوس د خپل زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغو نه 4 میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شئ وجنګیږئ لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګیږي او پوهیږي چې الله د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرام میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي ترڅو چې هم د الله د حرام کړای شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړای شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړای شوي دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو پر تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانده کېناستئ؟ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل به په آخرت کې ډیر لږ راووځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو پان نه چیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او تاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتوي او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی، چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهم، کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې وو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخه فکیږه الله له موږ سره دی. په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل، او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه، او همغه د الله وینا خو لوړه ده. الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووزي کسپک باری کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي. دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ای پیغمبره که ګټه به کړه والله سره تلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل، مګر په هغو باندې خود دا لاره ډیره ستومانوونکې شوه. اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري، وایي چې که مونږ تلای شوای نو ارومرو به له تا سره تللي وو. هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ای پیغمبره الله دې تا ته معافي وکړي. تا ولې هغوی رخصت کړل؟ تا باید په خپله رخصت نه وای ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتیني دي او دروغجن دې هم پیژندلي وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله له تانه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي. الله پرهیزګاران ښه پیژني. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. داسې پوښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای، خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نو، ځکه خو یې هغوی سست کړل، وویل شول چې کینئ له ناستو سره.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نو زیات کړي. هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري. الله دا ظالمان ښه پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدينا مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاوه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه. واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. که تا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایا مونږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایا تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دوو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایا که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي
نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولیږه. الله خود دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمرې هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمرې. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو، په داسې حال کې چې هغوی هیڅکله له تاسې نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کوم سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلی او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره، له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنه کړای شي نو په غوسه کیږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولې. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده، په مدینه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یوه فریضه ده او الله په هر څه پوهېدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنی هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی. او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسو راضي کړي په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. دا ډیره لویه رسوایی ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې. الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې له برڅیره کېدو څخه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کله دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسې څه خبرې کولې نو سمدلاسه به ووایي چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساعتیري کوله. دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساعتیري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زړونه مه جوړوئ تاسې له ایمان نه وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي. په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو نارینه او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت
ستاسې رنگ رونق همغه دی چې ستاسې د پخوانیو هغوی له تاسې نه د زیات زور زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چرچې وکړي او تاسې هم خپله برخه مزې چرچې همغسې وکړئ لکه چې هغوی کړې وي او په همغسې خبرو اترو کې تاسې هم بوخت شوئ لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړه وړه ضایع شول او همغوی په تباهۍ کې دي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آیا دې خلکو ته د خپلو مخکنیو تاریخ نه دی رسېدلی د نوح د قوم د عادیانو د سمودیانو د ابراهیم د قوم د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغله بیا دا د الله کار نو چې پر هغو باندې ظلم کړی وای خو هغوی په خپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي په ښو چارو امر او له بدیو نه منع کوي لمونځونه قایموي زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي دا هغه کسان دي چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلي بشک الله پر ټول بر لاس او د حکمت خاوند دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لدغه مؤمنانو نارینه او ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسي په هغو تل کې رازه باغونو کې به د دوی لپاره ستره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي همدا ستر برای دی يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه په پای کې د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې په داسې حال کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده
هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نشو کړای. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپل لورین سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپل دغه کړنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده، او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وکله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدر نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دا راووتله چې د هغوی د دې بدلوزي له امله چې له الله سره وکړه او د هغو دروغو له امله چې هغوی وایي الله د هغو په زړونو کې نفاق واچوو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تګ پرې نږدي. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ایا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته ان د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تبصرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخرې کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته داسې خلکو لپاره بخښنه وغواړې او که یې ونه غواړې، که ته اویا ځله هم د دوی د بخښنې هیله وکړې نو الله به هغوی هیڅکله ونه بخي، ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته د رغېدو لاره نه ښیي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کوم خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی وو هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی. کاشکې له هغو سره د دې شعور وای. فليضحكوا
ليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کم کړي او ژاړي زیات، ځکه کومه بدی چې دوی کوي د هغې جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منستتا بیرته راولي او پراتونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي، نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نشئ تللی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدی شي. تاسې مخکې ناستی غوره کړی و، نو اوس په کور ناستو کسانو سره کښېنئ. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او که په راتلونکي وخت کې له هغو نه څوک ومري، د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅکله مه کوه او مه هیڅکله د هغه پر قبر درېږه، ځکه چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړه شوي دي چې فاسقان. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د هغو شتمني او د هغو د اولادونو زیاتوالی د تا ونه غولوي. الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي، نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي، او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو، ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهېږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان راوړی وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړ، اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي. دا دی ډیر ستر بریالیتوب. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده، 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اورئ. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقالوا
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لبانډچی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي. په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې و کېناستل. له دې باندچانو یعنی د باندو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده ډیر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لاره نشته او الله بخونکی او مهربان دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپل راغلي له تا څخه یې غوښتنه کړې وه چې زمونږ لپاره د سپرلۍ برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلۍ نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډیر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم درڅخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسو پر استنیدو دوی ته را ورسیږئ نو دوی به راز معذرتونه وړاندې کړي خو ته په ډانګ پیلي ووایه چې پلمې مه کوئ موږ به ستاسې په هیڅ یوه خبره اعتبار نه کړو. الله ستاسې حالات موږ ته ښکاره کړي دي اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ستاسې د راستنېدو په وخت کې به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه صرف نظر وکړئ نو پر احتیاط تاسې له دوی نه صرف نظر وکړئ ځکه چې دوی ناولي دي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ور په برخه شي. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دوی به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه راضي شئ په داسې حال کې چې که تاسې له دوی نه راضي هم شئ خو
خو الله به هیڅ کله له داسې فاسقانو څخه راضي نشي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دغه د باندې اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودونه به خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي، د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې د باندې په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلان یعنی تاوان ګڼي او ستاسو په باب د زمانی د څرخ انتظار باسي چې که تاسو په کوم غم اخته شي نو هغوی بل خپل غاړه نه دغه نظام د اطاعت غاړه کې ایستکړي چې تاسو د هغو په غاړه کې اچولې ده. په داسې حال کې چې د بدی څرخ په خپل پر هم دوی مسلط ده او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی ده. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او له هم دې باندې چانو یعنی د باندې د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي. هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدې والي وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي. په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم كونك يدي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. همدا ډېر لوی بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسو شاوخوا چې کوم باندې چان یعنی د باندې اوسیدونکي اوسیږي له هغو نه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپل د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت خوې ګرځېدلی دی. ته هغوی نه پیژنې موږ هغوی پیژنو او موږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکړو بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی د هغوی عمل ګډوډ دی څه ښه دی څه بد لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ای پیغمبره، تو د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او ای پیغمبر دوی ته ووایه چې تاسو عمل کوئ، الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړو وړو اوس څه دي، بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته ورګرځول شي چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسو ته دروخي چې تاسو څه کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده، که خوښه شي سزا به ورکړي او که خوښه شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي. الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې له دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. هغوی به ارومرو په قسم خوړلو سره ووایي چې مونږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده، خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته هیڅکله په دغه ودانۍ کې مه درېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و، همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږې. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله همدغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسو څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه یې خوي، یا هغه چې خپل ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولي وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځي؟
الله داسې ظالمانو ته هیڅ کله لاره نه ښیي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 129 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 111 آیت څخه اورئ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. د الله لوري ته بیا رجوع کوونکی د هغه بندگی په ځای راوړونکی د هغه ثنا ستاینه ویونکی د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي را ګرځېدونکي د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي په نیکۍ حکم کوونکي له بدۍ نه منع کوونکي د الله د حدودو ساتونکي هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او ای پیغمبره دغه مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراهیم چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه. او کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی له خدای ویریدونکی او د زغم خاوند. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
د الله دا کړن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په گمراهۍ کې اخته کړي تر څو پورې چې هغوی ته په ډاګه څرګنده ونښيي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري په حقیقت کې الله د هر شي علم لري إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ ده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم او هغه درې تنه هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوی کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته نو الله په خپل مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے مؤمنانو له الله نه ویریږئ او د رښتینو خلکو ملګري شئ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يبيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين د مدینه اوسیدونکو او د شاوخوا د باندو اوسیدونکو ته دا هیڅ کله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي ولا ينفقون نفقة
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. په همدې ډول دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړنچارې مکافات حقوق ته ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او دا څه ضروري نه و چې مؤمنان ټول لمخې وتلي وای خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپل سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي او باید هغوی په تاسو کې سختي ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملانډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې صورت سره زیات شو. د دې ځواب دا دی کوم کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلېدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شول. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. آیا دوی نګوري چې هر کال یو دوه ځلې په ازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي. کله چې کومه سوره نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چېرته څوک یعنی مسلمانان خو تاسې نه ویني بیا غلي ووځي تښتي. الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی په زیان کې ستاسې لوېدل پر هغه باندې ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې حرصناک دی
د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړه سواندی دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلق له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.